لنډه کیسه برک کمیس. دا کیسه د واورې لمن د لنډو کیسو په ټولګه کې په 2004 کال کې چاپ ته رسېدلې ده، البته په پېښور کې. بختوګۍ وړې وړې سلګۍ وهلې، زاڼې خوارکۍ یې تر څنګ ډډه وهلې وه او د هغې په سور رنګو ویښتانو کې ورو ورو ګوتې وهلې. بیا به یې د خپل پلو په پیسکه د بختوګۍ له سترګو اوښکې پاکې کړې او نوره به یې هم ځان ته ورنږدې کړه. په خوږه او وړه ژبه باندې به یې هغې ته وویل: بختو، زما ګرانې سرې پستې، ګوره ته مه ژاړه، سبا ته به له خیره سره هغه ښکلی او نوی کمیس دی نه دی، هغه به در واغوندمه، بیا به دې په رنجو سترګې درته تورې کړمه. هو رښتیا، مخ او لاسونه به دې په مشکي صابون پرېمینځم چې د عطرو خوشبويي درنه لاړه شي. ته به د زلمي اکا د کره او د بډو اکا کره به لاړه شي، هغوی به درته اختری درکړي. ته اوس غلی شه، ګوره زه اوس درته د غلو د باچا نکل پیل کوم. بختوګۍ له اوښکو ډکې سترګې خپلې مور ته ور واړولې او په وړه ژبه یې له ځانې څخه د نکریزو غوښتنه کوله، تر څو لاسونه او پښې ورته نکریزې کړي. خو ځان یې په یوه او بله پلمه ځان ترې خلاصوو او ورته ویل: دوکان بندو، سبا ته نکریزې راوړو او ستا دواړه لاسونه به در سره کړم. بختوګۍ ته تیر مازدیګر ور په زړه شو چې په کوڅه کې د کیمپ له نورو ماشومانو سره په لوبو بوخته وه. د شمسو اکا لور وږمې ورته ویلي وو: ما ته مې دادا نن دومره ښکلي بوټونه راوړي او مور مې داسې ښایسته کمیس هم ګنډلی، سبا ته یې اغوندمه. نارنجه ورنږدې شوه او وږمې ته یې ورغبرګه کړه: لالا مې پرون موږ ته د لیلا نکریزې راوړې، ځه د تا له کمیس نه زما کمیس ډیر ښایسته دی، زه مې مورکۍ ته وایم چې زما په لاسونو کې د نکریزو ګلان واچوي. بختوګۍ د نجونو خوږ مجلس ته غوږ نیولی و. هر یوې ملګرې د خپلو جامو او هغه شیانو چې د اختر لپاره اخیستي وو په هغې سره خبرې کولې، خو بختوګۍ غلې وه. هغې سره نوی شی او یا نوې خبره نه وه. فاطمې په دې وخت کې بختوګۍ ته وویل: بختو، تا نوی کمیس کړی؟ بختوګۍ غلې وه، د هو یا نه ځواب ورسره نه و. بیا نارنجه د دوی په خبرو کې ورګډه شوه او ویل: بختوګۍ خو پلار نه لري، دا خو هماغه یو برک کمیس لري چې په هر اختر کې یې اغوندي. ټولو ماشومانو د نارنجې په دې خبره وخندل، خو بختوګۍ د خندا نه ورتله. نور دې مجلس او لوبو خوند نه ورکاوه. د کور په لور یې منډه کړه، خپلې کلا ته لاړه، مور ته ورغله او بیا یې د هغې په غاړه کې دواړه لاسونه ورامېل کړل او ورته یې وویل: ما ته د لیلا نکریزې واخله، زر کوه. نارنجه او فاطمې دوی بیګا ته لاسونه سره کوي. مور هم ورسره وعده کړې وه چې اخیستې دي،
بیګا ته به لاسونه ورته سره کوي، خو اوس یې مور ورته په دې خبره کې پاتې راغلې وه. هغې د دوکان د بندېدو پلمه کوله. ځان یې د بختوګۍ د ژړا د قرارېدو لپاره د غلو د باچا نکل راواخیست او په خوږه او پسته ژبه یې بختوګۍ ته نکل کاوه. د بختوګۍ سترګې ورو ورو پرې درنې شوې او بیده شوه. سهار په دې خوشحالۍ چې هغه نوی کمیس چې مور ورته په غوټه کې تړلی او ورته ساتلی دی راوابخلي او په مشکي صابون به یې لاسونه، مخ او پښې پرېمینځي. بیا به یې سترګې ورته په رنجو تورې کړي. له خوبه پاڅېده، د مور خواته ورغله. ځانه پوه شوه د حمام له تاقچې نه یې مشکي صابون راواخیست او د بختوګۍ لاسونه، مخ او پښې ورته پاک پرېولل. ویښتان یې ورته ږمنځ کړل، سترګې هم ورته په رنجو تورې کړې. نن ورځ خوشحاله ښکارېده. د لمر پلوشې خوندورې وې. ځمکه او اسمان بختوګۍ ته خوشحاله خوشحاله تر سترګو کېدل. ځان یې غوټه له صندوق نه راواخیسته او د بختوګۍ د برک کمیس په لټه کې شوه. کمیس یې له غوټې راوویست او د کوټې په غولي اوار کړ. نو هکه پکه پاتې شوه. سترګو یې بې اختیاره اوښکې راتوی شوې. بختوګۍ د مور په اوښکو تویولو پوهه نه شوه. ځان یې خپلې کمبختې ورځې ته ژړل، خو بختو نه پوهېدله چې ولې. هغه نه پوهېده چې کمیس یې ټول پویا وهلی او سوری سوری کړی دی. کله چې بختوګۍ پوه شوه نو د کمیس په هر سوري کې به یې ګوته وردننه کړه او پویا ته به یې ښیرې کولې. څو شېبې لا تېرې نه وې چې بختوګۍ له نارنجې، فاطمې او وږمې سره یو ځای په انځلو جامو کې د زلمي اکا کره د اختر د مبارکۍ لپاره روانه وه.